ښاغلي مفتي صاحب یو خور پوښتنه کړې ده، وایي که څوک په تشناب کې اودس تازه کوي یا لاسونه پریولي، کلمه شریفه پرو وایي، آیا دا ګناه لري او که ثواب لري؟ که په دې باره کې معلومات راکړئ مهرباني. د محترمې خورکۍ د پوښتنې په هکله به دومره ووایو، په تشناب کې چې کومې دوشۍ یا ظرفشویي لګېدلې دي، حالت اودس کول خو پروا نه لري. البته دعا به نه وایي، ځکه دا د غلاظت او د ناپاکۍ ځای دی او په داسې ځایو کې دعا ویل درست او صحیح عمل نه دی. البته تر داخلېدلو مخکې او د راوتلو وروسته بیا دعا ویل پکار ده او ودې وایي، او بیا هم که هغه ځای بالکل پاک وي نو په زړه سره دې ووایي، په ژبې ته به حرکت نه ورکوي. که چیرې بالفرض هغه ځای پاک وي بیا څه پروا نه لري. خو به هر حال په تشنابو کې چې کومې دوشۍ یا ظرفشویي لګېدلې دي او حالت اودس کول خو پروا نه لري. البته دعا به نه وایي، ځکه دا د غلاظت او د ناپاکۍ ځای دی. په داسې ځایو کې دعا ویل درست او صحیح عمل نه دی. البته تر داخلېدلو مخکې او د راوتلو وروسته بیا دعا ویل پکار دی. او که بیا هغه ځای بالکل پاک وي، صاف وي، نو بیا علما لیکي په زړه سره دې ووایي، په ژبې ته دې حرکات نه ورکوي. مراقي الفلاح صفحه لمبر 106 آداب الاغتسال قدیمی چاپ. ويستحب أن لا يتكلم بكلامه معه ولو دعاء لأنه في مصب الأقذار. وكذا في الدر المختار مع الرد المحتار جلد نمبر 1 صفحه لمبر 1 سعيد شاب. وفي محل نجاسة فيسمي بقلبه، وفي الشامية فلو نسي فيها سمى بقلبه ولا يحرك لسانه تعظيما لاسم الله تعالى. وكذا في آفك مسائل جلد نمبر 3 صفحه لمبر 1 وكذا في فتاوى عثماني جلد نمبر 1 صفحه لمبر 314. خو به هر حال مسله روښانه سوله، په تشناب کې چې کومې دوشۍ او یا ظرفشویي لګېدلې دي، حالت اودس کول خو څه پروا نه لري. دعا به نه وایي، ځکه دا د غلاظت او د ناپاکۍ ځای دی. په داسې ځایو کې دعا ویل درست عمل نه دی، بلکې تر داخلېدلو مخکې یا د راوتلو وروسته دي دعاګانې وایي. او که چیرې بیا هم هغه ځای بالکل پاک وي، سپن صفا وي، نو بیا علما دي کې په زړه سره دې وایي، یعنې په زړه کې دې تکراروي، په ژبه دې نه راوړي، ژبې ته. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.